لیدونکو السلام علیکم، هیله من ورو غجو اوسئ. لکه څرنګه چې موږ د هیواد مختلفو ساحو ته ځو، د مختلفو ساحو څخه برنامې جوړوو، تاسې زموږ خپرونې ګورئ. نو دا زموږ راغلي وو د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته، چېرته چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مقبره ده او دلته ګڼ شمېر هیوادوال هم چکر ته راځي. نو دغه شان د هیوادوالو له ډلې څخه یو ورور موږ سره ولاړ دی، د به موږ ځان معرفي کړي او د سره به خبرې لرو. مهرباني ورور. بسم الله الرحمن الرحیم. باز محمد خیراندیش، باشنده شهر مزار شریف. ډېره ښه ده. که تاسو راته ووایئ چې دغه خلک چې راځي دلته چکرو ته، دا د څونه کلونو را په دې خوا د خلکو توجه دې شوې ده؟ خب مردم ها از سالهای متمادی، یعنی از سالها بسیار دور دراز از ولایت‌های مختلف اینجا رفت آمد می‌کردند. تا زمانهای جمهوریت شهر مزار شریف خصوصا در روضه مردم با تحایفی برای ایشان‌های روضه می آمدند که بعضی گوسفند می آوردند، بعضی شتر می آوردند و اینجا ذبح می‌کردند و خیرات به نام خدا می‌کردند و می‌رفتند. مردم به نام مختلف می آمدند، بعضی چکر می آمدند، بعضی به سیل تفریح می آمدند. باغ چهارباغ از دید و کنده پر بوده و زمان، چون از خواهران بودن فعلا، چون نظر به وضعی که برای فعلا قرار داره اجازه نیست بر خانم‌ها بیان. یکان روز مختص برشان است، در سایر روز مردم با 5 وقت نماز در مسجد جامع می و همچنان مردم ها بر سیل و تفریح و وادید میاین و میرن وقت آن خیش خود دوستانه خود. مننه. خوشحاله اوسئ. تاسې د خویندو یادونه وکړه چې هغوی لپاره مشخصه ورځ ده. هغه کومه ورځ ده چې هغه اختصاص شوې ده او یوازې خویندې کولی شي په ورځ راشي؟ خب برای خانم ها قبلا روز چهارشنبه بود، بعدا به نظام روزهای دوشنبه بود. برای فعلا با کسایی که از راه دور می آیند به خاطر زیارت یا به خاطر دعا با همو محرم خود خانم ها می آیند. و برای مردم زوکر دیگه کدام قیدات نیست، شب و روز در وقت باید در روزه روز مبارک بلشون باز است، می آیند و دعا میکنند و نماز میخوانند و چکر خونه میزنند و به غزل میخوانند. ډېره ښه ده. د ذبح او د قربانۍ یادونه مو کړه چې خلک په مخکې راوړله. اوس اجازه نشته چې راوړي او که نه خپله نه غواړي چې راوړي؟ در فعلا معلومات دقیق ندارم. دغه روضې په هکله که معلومات ورکړي درنو لیدونکو ته چې دا برېښتیا واقعیت دلته د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مقبره ده او دلته نور عربان هم شته او که نه؟ کوم ځای کې چې زه قرار لرم، زما چپ لاس ته د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مقبره ده او دغه شاته چې کوم تاسو ښکاري دا نو پخوانی جومات دی چې هغه د صحابو د وخته جومات را پاتې شوی دی. او دا کوم جومات، لوی جومات چې تاسې ګورئ نو دا اوس جوړ شوی دی چې دا په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د لمونځ کولو قابلیت لري، یعنی 2000 کسان به کولی شي نماز بخوانند. در وقت نماز در این مسجد نو که ساخته شده. خب روایت مختلف، بعضی ها میگن که در شهر مزار شریف است، بعضی ها میگن که در عراق است. خب روایت مختلف است. در خود افغانستان هم در شهر مزار شریف، در ولایت سرپل، در شهر کابل در 3 جای نامگذاری شده است و نیست میگن. اما گذشته از این بعضی از عربای ما یا از صحابه کرام که در شهر کابل است و از جمله پیامبران هستند که در ولایت بلخ ولی بلخ هم میگن که حضرت 6 علیه السلام به نظرم دفن است میگن. مسائل ذکر شده دیگه. اما صحابه کرام در هرات آمده که دفن شده، در شهر مزار جز حضرت علی کدام اسناد موثق فعلا خود مطالعه نکردم. نور قومونه مثلا در عرب قوم شته، نور قوم درسته؟ شهر مزار شریف حتی در صفات شمال در مجموع تمام قوم زندگی میکنه. تمام قوم مثلا عرب است، ازبک است، پشتون است، از جمله عربای ماشوا در ولسوالی تقریبا 4 ولایت بلخ، ولسوالی‌هایش همچنان در قرجات زندگی میکنند و در ولایت همجوار مثل سرپل و شبرغان و فاریاب همچنان زندگی میکنند. اکثریت تقریبا در بعض ولایت، در بعض ولسوالی‌ها تشکیل می‌کنند عرب ماشوا. ډېره زیاته مننه چې چمتو شوئ ترڅو موږ ته لږ معلومات راکړئ. درنو لیدونکو، زموږ ورور په فارسي خبرې وکړې، د یادونه وکړه چې دلته ګڼ شمېر هېوادوال د زیارت کولو ته راځي. پخوا به داسې کېده چې هغوی به پسونه ځان سره راوړه، نور قربانیانې به دلته کولې او هغه به خیرات کې به بتلو. او پخوا وختونو کې مثال جمهوریت کې چې دلته څه قیودات نه وو، په هره ورځ کولی شو که نارینه او ښځینه دواړو ډوله کولی شو چې دلته چکر ته راشي، چکر ووهي. اوس وخت کې بیا یوازې د چهارشنبې او که پنجشنبې ده، په دغو ورځو کې ورته دا ورځ ځانګړې شوې ده او په دغه ورځ خویندې کولی شي چکر ته راشي. او هغه هم چې تر ډېره مو سره محرم وي او د لرو ساحو څخه راغلي وي، دونه پر اوس هم لاړل زیارت ته مو ولیده.
نو له تاسو مننه کوم خوشاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمنان رحیم نیستم، باشنده شهر مزار شریف. سلام خدمت یوتیوب چینل وطن. خوش آمدید میگم شما را از دیار مولا علی. روضه مبارک چنانه که برای کل عبیدا معلوم است که یکی از جاهای تاریخی افغانستان است که بنان و بعضی روایت ها که مردم میگه حضرت علی صاحب دفن شده از مرقد از او هستند. مردم میاین و زیارت از یک جای تفریحگاه هم برای شهر مزار شریف هستند. عرب ها باشنده اصلی ولایت های سبز شمال عرب ها هستند. آمده بسیار خیلی وقت قدامت دارد و تعداد زیادی عرب ها در ولایت های شمالی زندگی میکنند که بدبختانه و سالهای گذشته هیچ کس به رضا توجه نکرده و یا هم از خود یک چیزی نساختند. دائم پشت سر مردم بوده و پشت مردم رفتن. تربیت چې تاسو درنو چوپړ ته حاضرې ګوزې احسان الله قریشي له تاسو اجازه غواړم هر چیرې چې تاسو خاطر ولې وسه ډیره مننه. زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ډاونلوډ کړئ، لایک شیر کومنټ لیاده مو باسئ. لمالتیا مو مننه کوم. لوی الله مو